شیخ زما د مرشد مولانا عبدالرحمن هزاروی صاحب دا د اوس رایات دا کارډونه چې دا مې راوړي دي درودي تنجینا تاسو ټول مې راوړي دي. بهترین نعمت دی، بهترین نعمت دی زما د شیخ او مرشد. مال دا پارا زما حضرت با فرمائے اس میں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سکون بھی ہے، آرام بھی ہے، راحت بھی ہے. پدې درودي تنجینا کې چې کوم نه مالوم پکې د دولتم یو دکاندار له مې ورکړو هغه ویل دکانداری مې کمزورې د میلوله خدای به خیر کی نو هغه اوس د یو دکان سره دوه دکانونه نور ونیول درې شول. الله که د خدای بنده چې کم دی نو غوړ سلام سکه چې وچ سلام هم راباندې نه اچي. دومره مال ولا الله ورکو، دومره دولت ولا الله ورکو. مونږ دا څیزونه تقسیمو په ټوله صوبه کې تقسیمو. الحمدلله تاسو له در کومه هر ماسوتن مې 100 پیرل ولې او یا پیرې هر ماسوتن مې 100 پیرل ولې دکاندار الوله ان شاء الله کور والا الوله ان شاء الله برکت او دولت ورته چې کوم دی الله تعالی نصیب کوي ان شاء الله تعالی. تاسو د در کوم مولوی صاحب تما ورکړ زما د شیخ او مرشد د طرف نه وس بنه کې وس بنه قطن وس بنه روسته چې کوم دی تاسو د میلاویږي. الله تعالی ستاسو دوانه جهان خسته کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق.